دا د 1801 کال د ژمي موسم د روسیې په مسکو ښار کې سخته واوره وریده. په همدې ښار کې یوه ښځه مړه شوه، یوه زنداني ښځه چې د 33 کلونو لپاره د مسکو په زندان کې بندي وه. خو دا ښځه اخر څوک وه او د دې جرم څه و؟ دا یوه داسې کیسه ده چې تاسې به یې په اورېدو سره ډېر زیات حیران شئ. 33 کلنه دا ښځه دریا سالټیکووا نومېده. دا ښځه په 1930 کال کې د روسیې په یوه شتمنه کورنۍ کې زیږېدلې وه. د دې کورنۍ ډېره ځواکمنه وه. د دوی اړیکې د روسیې له لوړ رتبه کسانو سره وي. د دریا هره غوښتنه پوره کېده. د دې جامې به له ایټالیا او فرانسې راوړل کېدې. د دې اروپایي شیریني ډېره خوښېده. کله به یې چې ورته زړه وشو نو دا شیریني به ورته له اروپا څخه راوړل کېده. دا په دې وخت کې داسې شوقونه وو چې یوازې د روسیې تر ټولو شتمنو خلکو پوره کولی شول او نور د هیڅ چا وس ورته نه کېده. اوس به تاسو دا فکر کوئ چې د دریا کورنۍ اخر څه کاروبار درلود چې دومره شتمن او ځواکمن وو. دوستانو، د دریا مور او پلار نیکولای او اینا وو. دوی ډېرې ځمکې درلودې چې په سلګونو خلکو پکې کار کاوه. دومره پیسې یې لرلې چې هیڅ کله د کوم شي کمښت نه و تجربه کړی. دوی د خپلو ماشومانو هره غوښتنه پوره کوله. کله چې دریا 20 کلنه شوه د هغې واده د کلب الکسیویچ په نوم سړي سره وشو. دا د 1950 کال خبره ده. دا سړی یو حکومتي مامور او یو ډیر ځواکمن شخص و. د وخت په تېرېدو د بریا 2 زامن پیدا شو، تیودور او نیکولیس. دا دواړه ماشومان د مسکو ښار نه بهر یو ښوونځي ته واستول شول. دریا اوس له خپلو اولادونو پرته په یوې شاندارې ماڼۍ کې یوازې ژوند کاوه. خو څو کاله وروسته د دې خاوند د یوې ناروغۍ له امله مړ شو. په دې وخت کې د دریا عمر له 30 کالو کم و. د دې خاوند د دې لپاره ډیره شتمني او پیسې پریښې وې. ویل کېږي چې دا د مسکو ښار تر ټولو شتمنه کونډه وه. د دې ځمکې ډېرې پراخه وې. خو دوستانو، همدا وخت و چې د دریا چلند بدل شو او له دې ښځې یوه داسې قاتله جوړه شوه چې د دې د کیسو په اورېدو به ستاسو عقل کار پرېږدي. خو دا ښځه اخر دومره ظالمه څنګه شوه؟ ځینې خلک وایي چې د خپل خاوند د مړینې وروسته دې غوښتل له بل سړي سره واده وکړي، خو هغه سړي د دې وړاندیز رد کړ. نو ښایي د همدې ردېدو اثر پرې شوی و، او یا ښایي کوم بل څه. په اصل کې ډېرې شتمنۍ، ډېرو خدمتګارانو او پراخو ځمکو دا ښځه ډېره مغروره کړه. د خاوند له مړینې څو کاله وروسته دریا پر خپلو خدمتګارانو سخت ظلمونه پیل کړل. ډېر وحشتناک ظلمونه. په کوچنیو تېروتنو به یې ورته سخته سزا ورکوله. کله به چې د دې په مخ کې له کوم خدمتګار څخه یوه کوچنۍ تېروتنه هم وشوه نو داسې سزا به یې ورکوله چې سړی په اورېدو راویرېږي. دریا په خپلو خدمتګارانو باندې جوش و باړولي. هغوی به یې په سخته یخه واوره کې په لوڅو پښو درول او په ساعتونو به یې سخته شکنجه ورکوله او بیا به یې وژل او په دوی کې به یې زیاتې ښځې وژلې. ویل کېږي چې دې ظالمې 130 ښځې په همدې ډول شکنجه او وژلې وي. دا یوه داسې وحشي ښځه وه چې د ډېر ځواک او قدرت په نشه کې هر وخت خپل خدمتګاران شکنجه او وژل. د دریا به چې کله هم مزاج خراب شو نو د خدمتګارانو لږه تېروتنه به یې هم نه زغمله. کله به یې چې کوم خدمتګار خوښ نه شو نو د هغه ښځه به یې وژله. یعنې قربانیانې ټولې ښځې وي. نارینه خدمتګاران به یې هم شکنجه کول، خو وژلې به یې یوازې ښځې. د خپلو خدمتګارانو ویښتان به یې سوځول او تر هغې به یې وهل چې تر څو به بېهوشه شوي نه وو. دا د دې لپاره عادي کارونه وو. او حتی داسې هم ویل کېږي چې دریا کله ناکله خپل خدمتګاران وژلي او بیا یې د هغوی غوښې هم خوړلي. ویل کېږي چې دې د خپل یو خدمتګار 3 ښځې هم وژلي، ځکه دې ته داسې ښکاري ده چې دا خدمتګار یې درناوی نه کوي. دوستانو، اوس به تاسو فکر کوئ چې د دریا ظلمونه دومره ډېر وو نو د روسیې حکومت ولې د دې ظلمونو پر وړاندې چوپ پاتې و؟ په اصل کې په هغه وخت کې د روسیې په امپراتورۍ کې ځواکمنو خلکو په خپلو مزدورانو باندې بشپړ واک درلود. د مزدورانو هیڅ حقوق نه و. په هغې وخت کې به خلکو دا مزدوران اخیستل او خرڅول او د هغوی هره پریکړه به د شتمنو او ځواکمنو په واک کې وه. نو دریا هم ډېره ځواکمنه ښځه وه او هیڅ خدمتګار یې دا جرأت نشو کولی چې شکایت وکړي. ویل کېږي چې د روسیې ځواکمنو خلکو ته د دې ظالمې ښځې کارونه معلوم وو، مګر دوی هیڅ ونه کړل. خو یوه ورځ داسې راغله چې دې ښځې د خپلو کړنو سزا ولیده. دا د 1962 کال خبره ده، کله چې ځینې خدمتګاران له دریا څخه وتښتېدل. دوی د روسیې پلازمینې سینټ پیټرزبرګ ته ورسېدل. په دې کې هغه خدمتګار هم شامل و چې دریا یې 3 ښځې وژلې وې. په هغې وخت کې د روسیې د امپراتورۍ مشره هم یوه ښځه وه، کاترین II. هغې د دې خدمتګارانو خبرې واورېدې. ویل کېږي چې کاترین د دې ظلمونو په اورېدو ډېره غوسه شوه او پریکړه یې وکړه چې د دریا پر ضد دې پلټنه وشي. د 6 کلونو له پلټنو وروسته په 1968 کال کې د دریا پر ضد د 38 وژنو تور ثابت شو او دا ټولې قربانیانې ښځې وي. که څه هم ویل کېږي چې دې په اصل کې 130 ښځې وژلې وي. د روسیې واکمنې کاترین پریکړه وکړه چې د دریا لپاره د عمربند سزا وټاکي. په اصل کې په 1954 کال کې په روسیې کې د اعدام سزا لغوه شوې وه او کاترین غوښتل دریا اعدام کړي، خو دا چې نورو چارواکو ورسره ونه منله نو د عمربند پریکړه یې وشوه. د دریا سره د هغې څو خدمتګارانو ته هم سزا ورکړل شوه چې د دې سره په دې ظالمانه کړنو کې مرسته کړې وه.
دریا به د مسکو ښار په یوه چوک کې د زنځیر سره وتړل شوه او د هغې په غاړه کې به یوه کوچنۍ تخته راځوړنده کړه چې پرې لیکل شوي وو دې ښځې خلک شکنجه او وژلي دي. خلک به راتلل او د دې ننداره به یې کوله. دریا به د 1 ساعت لپاره په دې چوک کې ولاړه وه او بیا به زندان ته یوړل شوه. د 33 کلونو لپاره دریا په یوه کوچنۍ کوټه کې په زنځیر باندې تړل شوې وه. دا یوه ډېره تیاره کوټه وه. ویل کېږي چې دا ښځه په زندان کې ورو ورو لیونۍ شوه. د دې مرګ هم په 1801 کال کې په همدې کوټه کې وشو. دریا د نړۍ له تر ټولو خطرناکو وژونکو څخه شمیرل کېږي. په 2022 کال کې پرایم ویډیو هم د دې ښځې په اړه یو سیریز خپور کړ چې دلته په سکرین یې تاسې عکسونه لیدلی شئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو هیله کوم ویډیو در سره لایک کړئ. د دې ویډیو په اړه مو خپل نظر را سره په کمنټ کې شریک کړئ او ها د چینل سبسکرایبول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.